وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَوْ كَلَچِ اوجلو تاسو نفسا یو نفس یو کس فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا نتاسو جگڑو وکړه دا غي بارکی یو بل باندې ملزامون لګول والله الله پاک سدا مخرج خارکون کیدا ما ده غڅ کنتم تکتمون چې تاسو پټول فقلنا فسئل منغا يضربوه وهيدا مړی ببعضها فبعضه سید د سرا یعنی په بعضه سید د غوا باندې كذلك امدارنگی یحیی الله الموتى ژوند کوي الله پاک مړی ويريكم نو خایتا ستا آیاتی خپل نخی لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو په شی د عقل لکار واخلئ ثم قست قلوبكم بیاکلک شل ساسو زړونه من بعد ذلك ورستد دینا فهي كالحجاره پشانت دا کانو او اشد قسوا یا داغینهم زیاد پسخوالکی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ او بشکا بعض دکانونا لما هادی يتفجروا چبهی منه داغینا الانهار نهرنا وإن منها وبشكا بعض ذكاننا لما هغدي يشققوا تشوي فيخرجوا بسراوزي منه داغينا الماء وإن منها وبشكا بعض ذدينا لما هغدي يهبطوا شرار غلي من خشية الله ديرد اللهنا وما الله ندي الله پاک بغافل خبرا عما دهاسنا تعملون چتاسو کوي افتطمعون آیات ملری تاسو ان یؤمنو چی دوی و ایمان راوړي لکم ستاسو پوینا وقد كان يقينا فريق يودلا منهم ددوينا يسمعون چهوري دلوبه كلام الله كلام د الله يعني كتاب يوري د الله ثم يحرفونه بأبي بدل ولو تحرف بك او باغيك من بعد ما عقلوا پس داغنا شي پوها وشو پاغی باندے وهم یعلمون او دوی پوهیدل تحریف لفظی او معنوی کولو